قرباني څه ته وایي؟ قرباني د څه وخت نه شروع شوې؟ قرباني حکم څه شی دی؟ قرباني په چا واجبه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. ما قدرمون اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای پاک دې وکړي چې هر چېرته اوسېږئ روغ رمټ او عافیت جامې مو په تن اوسېږي. عزیزانو، غواړم په نن درس کې تاسو ته د قرباني په اړه څه معلومات درکړم. دا هغه ورځې دي چې په دې کې بعضو وروڼو ته د قرباني په اړه سوالونه پیدا کېږي. نو غواړم په نن درس کې تاسو ته څه مختصره معلومات د قرباني په اړه درکړم. اول دا چې قرباني څه ته وایي؟ قرباني په اصل کې د قرب څخه اخیستل شوی چې د قرب معنا نږدېوالی. نو دا داسې یو عمل ده چې د دې په ذریعه انسان الله سبحانه وتعالی ته ډېر نږدې کېږي. په اصطلاح کې هغه عمل ته وایي چې په ورځ د اختر په نیت د عبادت او د الله سبحانه وتعالی د رضا په خاطر ذبح شي، دې ته قرباني وایي. الله سبحانه وتعالی په خپل پاک کلام کې هم فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. ووایه ای پیغمبره، بېشکه زما لمونځ، زما قرباني، زما ژوند، زما مرګ ټول د الله سبحانه وتعالی لپاره دی چې د ټولو عالمونو رب دی. همدارنګه په بل ځای کې فرمایي: فصل لربک وانحر. نو د خپل رب لپاره لمونځ وکړه او قرباني وکړه. نو عزیزانو، دې نه معلومیږي چې قرباني ډېر یو لوی عمل دی. قرباني مالی عبادت دی. نو دا داسې یو عمل دی چې انسان د دې په ذریعه الله سبحانه وتعالی ته ډېر نږدې کېږي. نو په یو روایت کې راځي چې په اختر په ورځ بعد له لمانځه نه د قرباني نه هیڅ عمل جګ کېدلی نه شي. بهترین عمل بعد له لمانځه نه قرباني ده. قرباني د څه وخت نه شروع شوې؟ قرباني د حضرت ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام زمانې څخه شروع شوې چې تر نن ورځه پورې مسلمانان په دې سنت باندې عمل کوي. الله سبحانه وتعالی خپل خلیل حضرت ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې ته خپل زوی ذبح کړه. ابراهیم علیه السلام د خپل رب امر ته لبیک وویل. سبحانه وتعالی د خپل خلیل وفاداري اخلاص ولید، نو په بدله کې ورته قرباني راولېږله چې دا ذبح کړي. نو زما عزیزانو، قرباني د هغه وخت نه شروع شوې. بخاري او په مسلم کې د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دوه کوچه چې سپین رنګ یې درلودو ذبح کړل. همدارنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړو چې په هر کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کوله. او همدارنګه د برا بن عازب رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې بعد له اختر لمانځه نه ذبح وکړي یعنی قرباني وکړي، د دې قرباني کامله ده او د مسلمانانو په سنت باندې صحیح عمل کړی ده. نو راځو چې د قرباني حکم څه شی دی. زما عزیزانو، د زموږ او ستاسو علماو کرام په نزد قرباني واجبه ده. هر هغه انسان چې د خپل ضرورتو او د اهل فامیل له ضرورتو علاوه دومره مال ولري چې هغه د دې روزانه ضرورتو نه اضافه اوسېږي، که چېرته دا خرڅ کړي او دا بل چاته محتاجه نه شي، یعنې په دې باندې ولږه را نه شي، د دې لاس چاته اوږد نه شي، دا د چا نه قرضداره نه شي، نو دغه انسان باندې چې دا قرباني واجبه ده.
هدف دا ده چې انسان وس او توان ولري نو بل چاته محتاج نه شي